ننګرهار کې د ختیځې سیمې ساختماني، لوجستیکي او سوداګریزه شرکتونو مسؤلینو په یو خبري ناسته کې له اسلامي امارت څخه په تیر نظام کې د ترسره کړو پروژو د پاتې پیسو غوښتنه وکړه. دوی وایي دې چارې زیانمن کړي او د یو شمېر شرکتونو مسؤلینو بیا د پوروړو له کبله له یادې سیمې خپې سپکې کړي دي. دوی همداراز له اسلامي امارت وغوښتل چې په بېلابېلو وزارتونو د ترسره کړو پروژو له درکه پاتې پیسې دې ورکړي. په مشرقي کې تقریبا 28 میلیارډ افغانۍ د شرکتونو والا باندې دي د جمهوریت د واک تر 300 نه تر 300 پورې موږ پروژې پاتې دي. هغه موږ همدومره توانمندي لرو چې تر دې ځای ورسوو. امارت موږ ته پیسې راکړي او حوالې ترتیب برابر کړي، انشاءالله هغه مخکې ځو. حتی فیصلې په موږ باندې کېږي، حتی ډېری شرکتونو والا دا به یو مناسبه کلمه هم نه وي چې ننګرهار یې پریښی او تښتېدلي دي. د همدې په وړاندې دلته د دې شرکتونو له لوري یو مادهیزه پریکړه لیک هم له رسنیو سره شریک شو، په کوم کې چې دوی خپل ټولې غوښتنې راخستې وي. د سکتوري وزارتونو له لوري د ساختماني شرکتونو د پیسو ورکړه، د امنیتي ادارو له لوري د ساختماني شرکتونو د عرایضو نه اخیستنه، د دوی د ستونزو د حل تر نیټې، د مالی وزارت یو لړ غوښتنې او له نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د نیمګړو پاتو پروژو د بشپړېدا او ولسي خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په موخه د افغانستان شتمنۍ په بشپړه توګه ازادېدو غوښتنه د دې پریکړه لیک د بېلابېلو مادو برخې وي. د خپلو پورونو له امله د معاملهدارانو، فرعي قراردادیانو د عریضو له امله په امنیتي حوزو ته جلبیږي او حتی عدلي او قضایي ارګانونو له لورې بندیان کیږي. له نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو څخه هیله کوو چې د کنګل شویو پیسو د آزادولو په برخه کې اړخیزه همکاري وکړي تر څو د خصوصي سکتور د ماتېدو او پاشل کېدو مخنیوی وشي. مالی وزارت وایي د قراردادي شرکتونو د ستونزو د حل په موخه د سکتوري وزارتونو سره په ګډه یو کمیټه جوړه کړې او دغه کمیټې بیا په ګډه یو جامع طرح او میکانیزم جوړ کړی او د ریاست الوزرا دفتر ته د تایید په موخه استولې چې د تایید وروسته به یې عملي کړي. د قراردادي شرکتونو د طلباتو، تضمیناتو او تامیناتو د ورکړې لپاره د مالیې وزارت په مشرۍ یوه کمیټه جوړه شوې چې اړونده ادارې او وزارتونه هم پکې شامل دي. دې کمیټې د قراردادي شرکتونو د طلباتو، تامیناتو او تضمیناتو د تثبیت او ورکړې لپاره یو جامع میکانیزم جوړ او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ته استولی چې هر کله نوموړی میکانیزم د اقتصادي معاونیت له لوري نهایي او تایید سي نو اړونده کمیټه به په عملي لحاظ د میکانیزم مطابق خپل کارونه شروع کړي. د یادونې وړ ده په ختیځ کې کابو 250 ساختماني، لوجستیکي او سوداګریز شرکتونه فعالیت کوي چې ټوله ختیځه سیمه کې د کابو 400 نیولو پروژو چارې د همدې ستونزو له کبله نیمګړې پاتې دي او د چارو د درېدو له امله یې سلګونه کسان بې روزګاره شوي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.